حرل وشت خاوره بدی بیا ټکل خوند کړم. کابل کې د پیرودونکو خدمتونو اسانتیاو پراختیا او د برېښنا لاسته راوړنې. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند تر ټولو لوی واحد د کابل برېښنا ریاست دلته د حضوري چمن ختیځ لور ته کابل نندارې ته څیرمه راولېږدول شو ترڅو د کابل اړوند له 900 زره د زیاتو پیرودونکو لپاره ټول خدمات وړاندې کړي. خو پر دې اسانتیا سربیره د ګڼو خدماتو څانګو مسؤلین تر یو چتر لاندې په یوې خونې کې راټول کړل شول څو د خدماتو اړوند لړیو بشپړولو لپاره پیرودونکي له یوې شعبې څخه بلې ته له تګ او لالهندې خلاص وي. د درو کالو کې په برېښنا ریاست کې ډېر تغییر راغلی، یعنی په هر کال کې تر بل کال بهبود راغلی په هر بخش کې جلا جلا، خصوصا تجارتي بخش کې موږ د میټرانو د عکسونو په باره کې ډېر لاسته راوړنې راوړلې چې هغه ته هم د مستري ته قناعت ورسو، موږ هم ادارې ته قناعت ورسو او هم د فساد مخه ونیول شوله. د پیرودونکو ستونزو ته په کتو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په نوښت د برېښنا بیلونو قسطونو برخه کې د کابل برېښنا صلاحیت هم زیات شو او پر پخوانیو زورواکو د ټینګار لړۍ هم وغځول او چټکه شوه چې په پایله کې عواید لوړ او د 1400 لومړي لمریز کال په پرتله د 1402 لمریز کال عوایدو کې د 2.5 میلیارد افغانیو زیاتوالی راغلو. د 1401 کال مقایسه چې موږ کړې ده په 1402 کال کې زموږ عواید تقریبا پر سالانه گزارش ټول 2.5 میلیارد افغانۍ زموږ عواید لوړ شوي دي. د برېښنا کره لګښت ښودنې لپاره معیاري ډیجیټل میټر ته اړتیا ده او د میټرونو چک او کنټرول لپاره یوې معیاري څیړنې ته اړتیا ده. نو دا چاره د میټرونو تخنیکي څیړنې اړوند مدیریت یا لابراتوار ترسره کوي چې ځانګړي دستګاه کې هر ډول عوارضي او حتی سوځېدلي میټرونه هم څیړل کیږي او تر ټولو وروستی لګښت او خپلسري لاسوهنې هم پکې تشخیص کیږي. د کابل برېښنا مرکزی لابراتوار الحمدلله د افغانستان په سطحه مجهز ترین او باکیفیت ترین لابراتوار ده چې روزانه د مختلفو عوارضو لرونکي میټرونه دلته راوړل کیږي او د هغوی عوارض تثبیتیږي او د مشتریانو مشکلاتو ته په وخت سره رسیدل کیږي. مختلف ډوله عوارضي میټرونه لکه صفحه خاموش، جهش، سقوط او داسې نور دلته راوړل کیږي او موږ په مرکزی لابراتوار کې وروسته د چک او لابراتوار نه په مختلفو میتودونو او طریقو سره بیرته مشتری ته ورکوو او په ساحه کې نصب کیږي. در پارامترهای مختلف، در امپیرهای مختلف خود دستگاه چک میکند. اگر میتر کم گردش و یا اضافه گردش میباشد نشان میدهد که این میتر به این فیصد این اندازه کم گردش است و این فیصد اضافه گردش است. اگر نرمال باشد نشان میده که میتر نرمال میباشد. د پیرودونکو خدمتونو برخه کې د شبکې پر وخت اصلاح، ضایعاتو مخنیوی او شبکې ډیجیټلي او معیاري کولو لړۍ دوام او غځونې پایله کې ګڼې هغه لاسته راوړنې دي چې د یوې کارنده رهبرۍ له لوري د چارو ښه مدیریت پایله کې ترلاسه شوي دي. کابل برېښنا په نوښت باندې دغه عمومي تالار دلته جوړ شو او اوس کله دلته مشتریان راځي دلته له یوه چتر لاندې عمومي مدیران، معاونین تر رئیس صاحب د کابل برېښنا همدلته خپله دی حضور لري او د مشتریانو کارونه په خپل وخت باندې دلته صورت نیسي. له دې ټولو خدماتو او اسانتیاو څخه د کابل برېښنا اړوند پیرودونکي خوښي ښیي او د برېښنا پرچاویو کچې راټیټېدل یو مهمه لاسته راوړنه بولي چې د دوی پر ورځنیو چارو یې مثبت اغیز کړی دی.
قسم که از دیگر مراجعین هم سر کار داشتم برایشان واقعا همه راضی بودن از کار برشنا شرکت و هم در ریاست می رفتیم مراجعه کردیم کارایشان راضی بودیم با مقامات بالایشان با رؤسا معاونین و مدیر صاحبای عمومی و همکاران زیر دستشان هم با ما کمک کردن واقعا ما مدیون خدماتشان هستیم. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری هیواد کې د برېښنا ټولو پیرودونکو لپاره د خپلو خدماتو پراختیا او اسانتیا لپاره شپه او ورځ کار کوي او د سیستمونو اسانتیا ته یې د برېښنا پالیسۍ سره سم نوې طرحې رامنځته کړي او له ټاکلي پلان سره سم یې تطبیقوي. بدی شاړې کړم ښایسته بادې څو چنده کړم هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه